نړیوالو ته یو عظیم امتحان ورکړی دی او هغه عظیم امتحان کې دغه بهانو باندې ځان نښلي ډرون حملې کوي دا به د دوی لپاره ډېر بد امریکا باندې موږ دا غږ کوو چې ای امریکې خپل سر نه دی ټیټ کړی او نه به یې ټیټ کړي ډېرو عزتمندو زمونږ په ملک باندې دا اولنی تجاوز هم نه دی او اخرنی هم نه دی داسې به پیغام ورکوو چې موږ افغانان یو او موږ خپله بدله هېچ چاته نه ده پرېښې د راټولېدلو هدف دا دی چې امریکې په افغانستان باندې د دوحې د تړون خلاف برید کړی دی او دغه برید موږ په کلکو ټکو باندې غندو موږ په کفارو باندې بالخصوص د امریکا په ولسمشر باندې دا غږ کوو چې افغانانو سره ځان مه وهه او خپل کار کوه خپل کار به کوو او مقصد یوازې په ګران هېواد افغانستان باندې د دغو یرغلګرو تجاوز او تیری ده چې زموږ په خاوره باندې بر بېګناه په بېګناه مسلمانانو افغانانو باندې کوي او هغوی شهیدانوي لکه دا شل کاله چې زموږ په دې ملک باندې دوی کومې نخرې او لوبې وکولې خو اوس بیا هم د دغه لپاره داسې یو زمینه سازي کوي چې افغانستان بیا د اور په لمبو کې وسوځوي او د اسلامي امارت پر شا سر مال ولاړ یو او هر نوعه قربانۍ دپاره د افغانستان په دفاع کې افغان غیور پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره